لغمان کې د جوړ شوی نندارتون په اړه راته معلومات راکړئ چې په دغه نندارتون کې کوم شیانو د څو ورځې لپاره دی ستاسو له خولې نه به یې واورو. خوشحاله اوسئ مومن صاحب محترم تاسې په جریان کې هستئ. لغمان کې د خپل هیواد خپل تولید په نوم د یو ورځنی نندارتون د لغمان ولایت د صنعت او د سوداګرۍ ریاست تر چتر لاندې پیل شوی دی چې د پیل په مراسمو کې د لغمان والي شیخ شیر احمد ترڅنګ د بېلابېلو ریاستونو رئیسانو همدارنګه د مرکز په شمول له بېلابېلو ولسوالیو څخه خلک د نندارتون ته راغلي وو او ګډون کړی وو چې په دې نندارتون کې د لغمان، ننګرهار، کونړ او کابل په شمول سوداګرو خپل لاسي او کورني تولیدات نندارې ته ایښي دي. په دې نندارتون کې تر ډیره پورې کورنی اچار، مربا، شودې، مستې، کورت، تازه وچې میوې، سبزیجات، لاسي صنایع لکه وطني ښځینه جامې، همدارنګه غالۍ، وطني قالینې د نارینه‌و لپاره د خمکدوزۍ جامې، همدارنګه د نارینه‌و لپاره یو ډول هغه د خمکدوزۍ څادر، له مریو څخه ځینې یو شمېر هغه زینتي شیان چې جوړ شوي دا هم نندارې ته ایښي دي. او همدارنګه په لغمان کې د ځینو هنري شیانو څیزونه چې د لاس په شکل باندې د لاس په بېلابېلو هغه ارزښتي او مختلفو لارو باندې جوړ شوي او دا هم نندارې ته ایښودل شوي دي. او ترڅنګ کې یو ښه خبره ده چې په لغمان کې دلته موږ د ماهیانو مختلف فارمونه لرو. دغه فارمونو له لورې دلته مختلف ماهیان هم نندارې ته ایښودل شوي وو. نو دغه نندارتون په کل کې د لغمان ولایت د ولسونو لپاره یا په کل کې د هیواد دننه د کورني تولیداتو د رشد لپاره یا د بهبود لپاره ډېر زیات ګټوره تمامېږي او ولسونه هم په دې نندارتون کې چې ګډون کړی او ډېر زیات خوشحاله ول. مننه کوم خوشبین صاحب. په دغه نندارتون کې چا شتون درلود؟ ډېر جالبه صحنه په دغه نندارتون کې څه شی وو؟ آیا د هیواد نه بهر هم خلک راغلي وو د دغه نندارتون لیدو لپاره؟ ښاغلی مومن صاحب تر ډېره پورې په نندارتون کې د لغمان په شمول د ختیځ زون خلک همدارنګه له مرکز څخه سوداګر او ولسونه د نندارتون کې ګډون کړی او راغلي وو. او ترڅنګ یې جالبه پکې همدا و چې باور وکړئ ځینې څیزونه چې خلک بیخي ترې ناخبره ول یا د خلکو له سترګو څخه پټ ول، زموږ ولسونو د خپلو ګوتو هغه د کمال دلته چې نندارې ته کېښودل، واقعا چې د خلکو پام ورته شو، د تجارانو پام ورته شو. اوس به تجاران دلته راځي. پرون یې لومړۍ ورځ وه، نن د چهارشنبې ورځ دوهمه ورځ وه او سبا د پنجشنبې ورځ دریمه ورځ ده چې دغه نندارتون درې ورځنی دی. او په دې کې هغه څه نندارې ته وړاندې شوي دي باور وکړئ چې موږ خپله هم د صحنه کې یو د خبري پوښښ لپاره تللی او موږ په خپله باندې له نورو همکارانو سره یعنې داسې څیزونه موږ ولیدل چې بیخي زموږ فکر ورته نه راته چې آیا دغسې څیزونه په لغمان کې جوړېږي یا د هیواد په دننه باندې زموږ ولسونه جوړوي. او بالاخره چې دغسې نندارتون جوړ شو او نندارې ته کېښودل شو، واقعا چې د خلکو پام ورته واوښته او بالاخره حتما به دغه تجاران له دغسې نندارتون به هم ګټه اخلي، ځکه دغه مالونه د دوی به اخلي تر نورو نړیوالو مارکیټونو به ورسوي او هلته به ښه مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې مومن صاحب زموږ د هیواد دغه کورني او لاسي صنایع چې دي په هیواد دننه هم ښه ارزښت لري، همدارنګه په نړیواله کچه باندې هم ښه ارزښت لري. که د کیفیت لاړ ښه وګورو، که همدارنګه د خوند او د ذایقې لاړ ښه وګورو، نو واقعا چې وطني تولیدات زموږ د هره نګاه نه ډېر ښه دي. که چیرې استفاده ترې وشي نو په دې باوري یو چې انشاءالله دغه برخه به لا رشد وکړي. خو د دې نندارتون موخه هم همدا وه چې د لاسي صنایع همدارنګه یا کورني تولیدات لا رشد وکړي او هغه پټ څیزونه چې زموږ د ولسونو لاړ ښه جوړېږي او د خلکو تر سترګو شوي نه دي باید تر سترګو شي او خلک ترې استفاده وکړي. مومن صاحب تاسو ته او زموږ هیوادوالو ته بهتره معلومات شته چې له نورو هیوادونو څخه چې خوشبین صاحب ډېره مننه. خوشبین صاحب ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. نور سوالونه هم معاشره سته، راځئ چې دغه نورو برخو ته هم سر ښکاره کړو. دا راته ووایه چې په شین لغمان کې د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي؟ بالکل په لغمان کې ماشاءالله د بیا رغونې چارې د تیرو کلونو په پرتله باندې ډېر ښه روان دي. چې د کانالونو یادونه کولی شو، د شاهي کانال چې د لغمان د ولسونو یوه ستره هیله ارزو وه چې دا کانال باید شروع شي، د دې کانال چارې هم شروع شوي دي. همدارنګه
د مرکز اړوند د بدیل آباد په سیمه کې هم یو لوی کانال شروع شوی دی. همدارنګه د قرغیو ولسوالۍ په ساحه کې د نهر کریم په نوم باندې یو د کانال چارې شروع شوې دي چې اوس هم عملاً کار پرې روان دی. همدارنګه په لغمان کې د تومان په نوم باندې یو سربند د جوړېدو چارې همدا اوس روانې دي او د قرغیو په ولسوالۍ کې هم یو سربند چارې روانې دي. د دې ترڅنګ چک ډیمونو ته راشو په دغسې ساحو کې چې خلک چک ډیم ته اړتیا درلوده یا ترڅنګ هلته به اوبه ذخیره کولو لپاره زمینه نه وه مساعده چې خلک استفاده ترې وکړي یا د وچکالۍ مخه ونیول شي. نو هلته چک ډیمونه جوړ شوي دي او ځینو چک ډیمونو باندې کار روان دی چې ښه مثال یې موږ د لغمان اړوند د ګلارام چک ډیم یادولی شو، همدارنګه د کرنج چک ډیم یادولی شو. یا که د ولسوالیو طرف ته نظر وکړو، بادپخ ولسوالۍ کې هم اوس مهال چک ډیمونه تر کار لاندې دي او ځینې چک ډیمونه هم بشپړ شوي دي. دغه چک ډیمونه تر ډیره پورې په هغه ساحه کې زیاته ګټه کوي چې یو خو به د اوبو د وچکالۍ هغه مخه ونیول شي، هغه سیمه کې چې زراعت کیږي یا کرکیله کیږي له وچېدو څخه به مخنیوی وشي. همدارنګه دغه سیمې خلک به تر ډیره پورې له کرنیزو حاصلاتو څخه به تر ډیره پورې ګټه واخلي یا فایده واخلي یا دوی په ژوند کې مثبت رول ولوبوي. همدارنګه په یو شمېر ساحو کې د همکارو مؤسسو له لوري فرعي سړکونه جوړ شوي دي چې ښه مثال یې د دولت شاه ولسوالۍ یادونه کولی شو. دغه ولسوالۍ د لغمان په کچه باندې چې تر ډیره پورې غرنۍ سیمې دي، خلک د غرونو په لوړو څوکو کې یا په دغسې ساحو کې ژوند کوي چې تر ډیره پورې هلته د سړک اسانتیاوې نه وي، خو د همکارو ادارو او همدارنګه د یو شمېر مؤسساتو له اړخه هلته د فرعي سړکونو کار روان دی چې خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده او له بل اړخه دغه سیمې خلک چې د سړک په برخه کې ستونزې لرلې یا مشکلات درلودل دا به هم حل شي. ترڅنګ یې په هغه ساحو کې چې سړک قیر دی، دغه سړک مخکې تخریب شوی او د بېلابېلو مختلفو لاملونو لارې اوس نو د داغګیرۍ چارې روانې دي چې له خوشه بخته دا هم څه بشپړ شوي دي او ځینې چارې تر کار لاندې دي. نو یعنې په کل کې که د بیا رغونې هغه کارونه په لغمان کې وګورو یا ویې سنجونو، له یو اړخه به خلکو ته د کار هغه د زمینه سازۍ ته که وګورو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده او له بل اړخه دغه سیمې د ښکلا لپاره هم تر ډیره پورې دغسې چارې ترسره کول یا دغسې منظم شکل باندې مخ ته تلل دا هم ډیر اړینه او مهمه ده. او بله دا چې مهمه خبره ده چې دغه سیمې خلک له څیزونو څخه ګټه پورته کوي، که هغه چک ډیم وي، که هغه سړک وي، که هغه لارې وي، که هغه کانالونه وي، همدارنګه که هغه دغسې نورې د بیا رغونې چارې وي. بله، مننه خوشبین صاحب. دا راته ووایه چې د تیر کال په پرتله په لغمان ولایت کې د زراعت په برخه کې څومره وده ورکول شوې ده؟ بالکل ښاغلی مومن صاحب، د زراعت په برخه کې هم د تیر کال په پرتله باندې د پام وړ بدلون پکې رامنځته شوی دی چې تاسو ته بهتره معلومات شته چې لغمان په ختیځ زون کې یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د پریمان اوبو په درلودلو سره او د مناسبې هوا په درلودلو سره دلته زراعت پکې ښه وده کړې ده چې تاسو د دې شاهدان اوسئ چې میوې تر نور ولایتونو رسیږي، همدارنګه سبزیجات د ختیځ زون په کچه د نور ولایتونو پورې رسیږي چې دا د لغمان د ولسونو لپاره یا د بزګرانو لپاره ښه خبرې کېدلی شي. بله دا چې په دې وروستیو کې خلک باغدارۍ ته مخه کړې ده چې په خپلو باغونو کې مختلفې میوه لرونکي ونې کېنولې دي چې ښه حاصل ورکوي. دغه 15 ورځې مخکې د سره املوکو د حاصل وخت ختم شو، یعنې که چیرې له باغدارانو څخه وپوښتل شي او معلومات ترلاسه شي له همدې سره املوکو څخه دوی تر ډیره پورې ګټه ترلاسه کړه. همدارنګه ځینې نورې برخې چې باغدارانو ورته مخه کړې ده، باغونه لري یا دوی دغسې ځمکې له دولتي اداراتو څخه په اجاره اخیستې دي او دوی د باغدارۍ هغه زمینه ځان ته برابره کړې ده. نو واقعا چې په کل کې دا هم ویل شو چې په لغمان کې د زراعت برخه هم ډیره غني شوې ده د پخوا په پرتله باندې، او د غني کېدو لامل یې همدا کېدلی شي چې د کرهڼې ریاست له بزګرانو سره همدارنګه له باغدارانو سره وخت په وخت ګوري، له هغوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې هم کړې دي، د اصلاح شوي تخمونو په برخه کې، همدارنګه د کیمیاوي سرو په برخه کې، همدارنګه کله چې دوی په سبزیجاتو کې، همدارنګه د باغدارۍ په برخه کې
د ونو کې دغسې امراض رامنځته کیږي، مرضونه پیدا کیږي، نو وخت په وخت دوی ته د دواګانو مرستې ترسره کیږي چې دا د دې لامل کیږي چې په لغمان کې د زراعت برخه هم د پخوا په پرتله باندې د تیرو کلونو پرتله باندې کال په کال ښه کیږي او بالاخره زموږ زراعت هم ښه شوی دی. بله، مننه کوم خوشبین صاحب. دا خبره خو ټول هیوادوالو ته معلوم ده چې شین لغمان ته د سیلانیانو تګ راتګ زښته زیات وي. زه خپل هم کله چې په ګرمي موسم کې نو لغمان ته چکر در وهم. تاسو راته وایاست په دغه برخه کې چې له نږدې نه لیدنه کوئ، څومره خلک د هیواد له مختلفو برخو څخه د هیواده بهر سیلانیان راځي دغه ولایت ته؟ بالکل مومن صاحب، ډېره مننه. خدای مو هر کله راوله لغمان، لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وړاندې یادونه وکړه چې سمسور لغمان دی او د ختیځ په زون کې یا د ختیځ په کچه باندې رښتیا هم په دې وروستیو کې د سیلانیانو د پام وړ ډېر زیات ورته شوی دی چې دلته له خوشه بخته د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې امن دی او زموږ هیوادوال کولی شي چې د مرکز څخه ولسوالیو ته که د شپې 12 بجې هم دوی لاړ شي، بیا هم دوی ته په لاره کې څه مشکل نه پیدا کیږي. ښه امنیت دی، له خوشه بخته دا یادولی شو. دا یوه ښه پیرزوینه ده د الله جل جلاله له لوري په ټولو افغانانو باندې. د سیلانیانو واقعا چې ورتګ لغمان ته ډېر زیات شوی دی د پخوا کلونو په پرتله باندې چې لغمان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ښه تاریخي ځایونه لري چې یادونه د مهدی الله بابا زیارت څخه کولی شو، همدارنګه د سراج کلا له تاریخي بڼ څخه یادونه کولی شو، همدارنګه د نورلام صاحب په دره کې چې ځینې تاریخي ځایونه دي هلته خلک سیلانیان ورځي، همدارنګه الیشنګ ولسوالۍ یا دولت شاه ولسوالۍ چې د فرشغان سیمه ده، دا له طبیعي مناظرو څخه بیخي برخمن دی چې تر ډېره پورې داخلي هیوادوال زموږ او بهرني سیلانیان دغسې ځایونو ته ځي، له هغه سیمو څخه لیدنه کوي او دوی چې موږ سارو یا ګورو یا هغوی سره چې موږ مرکې ترسره کړي دي په همغه ساحه کې دوی ډېر زیات خوشحاله ول، په همدې ارمان ول چې دغسې یو ورځ په هیواد کې امن راشي، بالاخره زموږ هیوادوال یا د نورو هیوادونو خلک افغانستان ته راشي او د افغانستان له طبیعي مناظرو څخه دوی لیدنه وکړي او دلته له دغسې ځایونو څخه منظره وکړي او خوند هم واخلي. خوشبین صاحب، زښته زیاته مننه. کور دې ودان، که په آخر کې د سیلانډ څه لرې چې ما درنه پوښتنه نه یې کړې او په زړه کې دې پاتې راسره شریکې کړه؟ خوشحاله اوسئ قدرمن شي مومن صاحب، که څه هم زموږ په زړه کې ډېر څه دي چې له تاسو سره شریک کړو، خو د وخت د کمبود له امله که د صحت برخې ته راشو، په لغمان کې د صحت برخه هم د پخوا په پرتله باندې ډېر ښه شوی دی، همدارنګه که ورزش برخې ته راشو، د ورزش برخه هم د پخوا په پرتله باندې ډېر ښه دی چې د ورزشي امریت له لوري ورزشکارانو ته بېلابېلې لوبې په ولسوالیو کې په مرکز کې په لاره اچول شوي دي، دوی ته د میدان زمینه سازي شوې ده چې په میدانونو کې دوی لوبې وکړي، همدارنګه د لباسو برخه کې له دوی سره مرسته شوې ده چې مرسته کړې ده او بالاخره دوی په میدانونو کې مختلفې لوبې ترسره کړې دي لکه د فوټبال، کرکټ، همدارنګه ځینې نورې لوبې چې صحابي دي او تاریخي قدامت لري دا هم په لغمان کې ترسره شوي دي. وړاندې ما د صحت یادونه وکړه چې له خوشه بخته د ژوند له اړتیاو څخه یوه مهمه اړتیا ده د صحت برخه چې په لغمان کې هم ماشاءالله دا ښه دی. موږ په لغمان ولایت کې ولایتي شفاخانه لرو چې د مرکز په شمول له بېلابېلو ولسوالیو څخه خلک دلته راځي، د خپلو امراضو درملنه کوي، ان تر دې پورې چې د لغمان علاوه له غربي نورستان څخه خلک هم دلته راځي، د خپلو امراضو درملنه کوي. په مننه خوشبین صاحب، ماشاءالله فعال لرو. خوشحاله اوسئ، کور دې ودان، الله تعالی دې جنتي که، وخت دې په خیر. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ مومن صاحب، کور مو ودان چې وخت مو راکړ. کور مو ودان.